ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره نن به د نومونیا یا سینه او بغل په اړه په ساده ژبه خبرې وکړو، ځکه چې نومونیا په انسانانو کې د ناروغي او مرګومیر څلورم لامل دی. سینه او بغل د سږو د نسج التهاب او انتاني یا میکروبي کېدل دي چې اکثرا د باکتریایي یا ویروسي میکروبونو او نورو ډول ډول عواملو له امله رامنځته کیږي. په متحده ایالاتو کې هر کال شاوخوا 1 میلیون کسان د سینه او بغل له امله روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي، چې له هغو څخه تقریبا 500 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ګرڅه سینه او بغل کولی شي هر څوک په ناروغۍ اخته کړي، مګر له 2 کلنۍ کم او له 15 کلنۍ پورته عمر لرونکي خلک په سینه بغل د اخته کېدو لوړ خطر سره مخامخ دي. د سینه بغل اکثریت ناروغان د مناسبې او په وخت درملنې سره روغېږي او خپل عادي ژوند بیا مومي. خو سره له دې هم روغتون کې د بستر کېدو په لومړیو 10 ورځو کې د ناروغانو د مړینې کچه له 5 تر 10 سلنه پورې ده، او د مړینې کچه په هغو ناروغانو کې چې په آی سی یو یا د جدي پاملرنې خونه یا انټنسیو کیر یونټ کې بستر کیږي تر 10 سلنې پورې رسیږي. یعنی له هر 3 ناروغانو یو ناروغ چانس لري چې ژوند له لاسه ورکړي. سینه بغل په سږو کې د اوبو او مایع د رامنځته کېدو او ټولېدو لامل کیږي چې ساه اخیستل یا تنفس کول ستونزمن کوي. اوس به د تنفسي جهاز جوړښت او فعالیت یا اناتومي او فیزیولوژي ته یو لنډه کتنه وکړو. کله چې یو شخص تنفس کوي، هوا د تنفسي نل یا شزن له لارې قصبو او د هوا کڅوړو یا الویولونو ته رسیږي. الویولونه د انګور د خوشې په څیر د هوا خورا کوچني کڅوړې دي چې د شیریه عروقو یا د وینې د ډیرو وړو شریانونو یا رګونو په واسطه پوښل شوي دي. په حقیقت کې د الویولونو یا دغه کڅوړو دیوالونه د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د تبادلې ځای ده. هغه دا چې اکسیجن د هوایی کڅوړو څخه د وینې رګو ته داخليږي او کاربن ډای اکساید د وینې له رګو څخه د هوا کڅوړو ته ننوځي، چې بیا د زفیر یا د نفس ښکلو په واسطه له بدن څخه خارجيږي. لکه څنګه چې ټول پوهیږو، انسانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره اکسیجن ته ضرورت لري. کله چې انسان تنفس کوي، د هوا سربیره نور شیان لکه میکروبونه هم تنفس سره سږو ته داخليږي، خو په نارمل حالت کې د انسان دفاعي سیستم په ډول ډول میکانیزمونو سره د هغو په کنټرول او له منځه وړلو کې فعال دی او د وجود ساتنه کوي. د مثال په توګه ټوخی چې زیان رسونکي یا مضر مواد له تنفسي جهاز څخه بهر باسي. همداراز ځانګړی نسج چې د میوکوسیلر په نامه یادیږي وجود لري، چې دا یو خاص نسج دی چې تنفسي جهاز له دننه خوا پوښي او لکه جارو دوړې، خاورې او نور بهرني ذرات د میکروبونو په شمول د تنفسي جهاز څخه د باندې خواته جارو کوي او له بدن څخه یې خارجوي. سربیره په دې په دفاعي سیستم کې یو ډول ځانګړي حجرات چې د ماکروفیج په نامه یادیږي په الویولونو یا هوایي کڅوړو کې موقعیت لري، چې دا ماکروفیجونه میکروبونه او بهرني مواد بلکوي، یعنی خوري او په دې ډول یې له منځه وړي. خو کله کله یو قوي او خراب میکروب ممکن وکولای شي چې په دې بریالی شي چې قصبې او هوایي کڅوړې کالونایز کړي، یعنی هلته وده او تکثر وکړي او وکولای شي چې شخص په نومونیا یا سینه بغل اخته کړي. دا میکروبونه معمولا تکثر کوي او له هوایي نلونو یا مجراو څخه سږو ته تیریږي، چې د التهاب د رامنځته کېدو لامل کیږي او نسج په چټکۍ سره د اوبو یا مایع څخه ډکیږي، چې پکې د وینې د سپینو کرویات یا وایټ بلډ سل او پروتینونو په شمول کېدای شي چې ریډ بلډ سل یا د وینې سره کرویات هم په هغه صورت کې چې واړه رګونه زیانمن شوي او تخریب شوي هم ولیدل شي.
او دا کولای شو موږ د ناروغ په بلغم یا خراش کې مشاهده کو. ډیر میکروبونه شتون لري چې کولای شي د سینه بغل لامل شي. ګرځ په اکثریت مواردو کې خصوصا په ماشومانو کې سینه بغل د ویروسونو او باکتری میکروبونو له امله رامنځته کیږي، مګر کیدای شي چې فنګسي عوامل او یو ځانګړي ډول باکتریا چې د مایکوباکتریا په نامه یادیږي هم د سینه بغل لامل شي. په لویانو کې سترپټوکاکس نمونیه، هیمافیلس انفلوئنزا او سترپټوکاکس اوریس عمده باکتریایي عوامل دي چې د سینه بغل لامل کیږي. هغه خلکو کې چې نارمل دفاعي سیستم لري فنګسونه په ندرت سره د سینه بغل لامل کیږي. اوس به په لنډ ډول سره د سینه بغل د تصنیف یا کلاسیفیکیشن په اړه خبرې وکړو. د سینه بغل تر ټولو عام ډول هغه دی چې ټولنه کې منځته راغلی وي چې د کمیونټي اکوایرډ نمونیا په نوم هم یادیږي، او هغه دا چې سینه بغل د روغتون او طبي چاپیریال څخه بهر منځته راغلی وي. بل ډول هغه سینه بغل دی چې په روغتیایي چاپیریال لکه روغتون کې منځته راغلی وي چې د هاسپټل اکوایرډ نمونیا او یا نوزوکومل نمونیا په نوم یادیږي، او هغه دا چې سینه بغل په هغه کسانو کې منځته راشي چې د کومې بلې ناروغۍ لپاره روغتون کې بستر شوی وي. دا ډول سینه بغل معمولا جدي وي، او دلیل هم دا دی چې له یوې خوا هغه کسان چې بستر وي طبعا د ناروغۍ سره مخامخي، او له بلې خوا د دوی معافیتي سیستم هم معمولا ضعیفي، او له بلې خوا هغه میکروبونه چې روغتون کې شتون لري د مختلفو انټيبیوټیکونو په وړاندې مقاومت لري، ځکه چې د مخه د انټيبیوټیکونو سره مخامخ شوي دي او مقاومت کسب کړی. دا ډول میکروبونه کولای شي چې د انټيبیوټیک ضد مقاومت لرونکي جینونه یو د بل سره تبادله کړي، چې یو بیلګه ميتاسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس یا MRSA یا مرسا ده. غیر مقاوم ستافیلوکاکس اوریوس هم کولای شي چې د سینه بغل یا نورو انتاناتو لامل شي، مګر دا میکروبونه د معمولي انټيبیوټیکونو په واسطه لکه امپیسیلین کېدای شي چې په اسانه تداوي شي. په داسې حال کې چې مرسا یا ميتاسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس د ډیری انټيبیوټیکونو په وړاندې مقاومت لري، او په همدې دلیل د هغو درملنه او له منځه وړل هم ستونزمن دي. د سینه بغل یو بل کټګوري وینټیلیټر پورې اړوند سینه بغل دی چې په حقیقت کې د هاسپټل اکوایرډ نمونیا یو بل ډول دی، او په هغو ناروغانو کې پیښیږي چې د تنفسي مشکل له امله وینټیلیټر سره وصل وي. کوم ناروغان چې وینټیلیټر سره وصل وي له یوې خوا طبعا ډېر ناروغه وي، او له بلې خوا د مصنوعي تنفس د ماشین د شتون له امله ټوخی نشي کولی، نو میکروبونه کولی شي چې مستقیما د اندوټریکل ټیوب څخه سږو ته لاړ شي او د سینه بغل یا نمونیا لامل شي. د میکروبونو تنفس کولو سربیره نورې لارې هم شتون لري چې د سینه بغل لامل شي. د مثال په توګه که د ډوډۍ خوراک په وخت کې غذایي مواد په تصادفي توګه د میري یا د ډوډۍ نل پر ځای تنفسي نل یا شزن ته داخل شي، چې دا حالت په نام د اسپریشن نمونیا یادیږي. په نارمل حالت کې یو عکسه یا ریفلکس چې د ګاګ ریفلکس په نامه یادیږي د تنفسي نل ته د موادو د ننوتو څخه مخنیوی کوي. خو کله چې یو شخص بیهوشه وي یا الکول څښي او نشي او یا نشي توکي یا مخدره مواد اخیستي او یا د دماغي ترزیز لعمله دا عکسه لمنځه تللی وي او دا ناروغ کانګ یا استفراغ وکي، په داسې حالاتو کې کله چې ګاګ ریفلکس او ټوخی خپل نارمله دنده نشي تر سره کولای، نو دا دفاعي میکانیزم وجود نه لري او دا مواد د شخص تنفسي جهاز ته ننوځي، چې دا کولی شي چې د یو ډیر خطرناک ډول نمونیا چې د اسپریشن نمونیا په نامه یادیږي لامل شي. کله چې اسپریشن نمونیا یا دا ډول سینه بغل هوایي نل ته د معدې د محتویاتو د داخلېدو له امله رامنځته شي، په څنګ د دې کې چې غذایي مواد او موجود میکروبونه سږو ته داخليږي، د معدې د تیزابو د شتون له امله د سږو کیمیاوي تخریش هم منځته راځي. د سینه بغل بل تصنیف په تنفسي سیستم کې د میکروب اناټومیک موقعیت پر بنسټ دی. د مثال په ډول برانکونومونیا. په دې ډول سینه بغل کې میکروب د تنفسي جهاز په اوږدو کې شتون لري، یعنی له کوچني هوایي نلونو یا قصیباتو نیولې تر هوایي کڅوړو منتهی.
په بل ډول کې چې د atypical pneumonia یا غیر وصفي نمونیا په نوم یادېږي، میکروب د الویولونو یا هوایي کڅوړو څخه بهر په هغه نسج کې چې د انټرسټیشن په نامه یادېږي شتون لري. بل ډول لوبر نمونیا یا فوسین سینه بغل یادېږي چې په دې کې میکروب د سږو یو لوب یا فوس اخته کوي او د لوب د کانسولیډیشن یا سختي لامل ګرځي، یعنی ټول لوب له اوبو یا مایو څخه ډکیږي. د لوبر نمونیا یا فوسین سینه بغل لامل په اکثریت واقعاتو کې د سټرپټوکاکس نمونیا په نامه یو میکروب دی. لوبر نمونیا معمولا څو مرحلې لري. لومړی مرحله د احتقان یا کنجسشن په نامه یادېږي، کوم چې د ناروغي په اول 2 ورځو کې رامنځته کیږي. په دې مرحله کې هوایي کڅوړې یا الویولونه له اضافي مایع څخه په ډکېدو پیل کوي. بله مرحله د سور تکبد یا ریډ هپټایزیشن په نامه یادېږي چې د ناروغي له 3 تر 4 ورځو پورې منځته راځي. په دې مرحله کې اکزودیټ یا ترشحات چې د وینې د سرو حجرو، د نیوټروفیلونو او فایبرون لرونکي دي د سږو فضا ډکوي او سږي یا ششونه د جامد حالت ته وړي. دې مرحلې ته سور تکبد یا ریډ هپټایزیشن د دې لپاره ویل کېږي چې سږي د ځګر په شان ځګري رنګ غوره کوي. دریمه مرحله د خړ تکبد یا ګری هپټایزیشن په نوم یادېږي چې معمولا د ناروغۍ له 15 تر 7 ورځې پورې واقع کېږي. په دې مرحله کې هم سږي لا سخت دي مګر رنګ بدلون مومي، ځکه چې په ترشحات کې موجود د وینو سره کرویات په تخریبېدو او تجزیه شروع کوي. وروستۍ مرحله د تحلیل یا ریزولوشن په نامه یادېږي چې د 8 ورځې شاوخوا کې پیل کېږي او کولی شي چې تر 3 اونیو پورې دوام وکړي. په دې مرحله کې اکزودیت یا ترشحات د انزایمونو په واسطه هضم کېږي، د مکروفاژونو په واسطه بلا کېږي او د ټوخي په واسطه له سږو او بدن څخه بهر کېږي. د سینه بغل د خطر عامل یا ریسک فاکټرز. سینه بغل کولی شي چې هر څوک اخته کړي، خو 2 سني ګروپونه د اخته کېدو لوړ خطر کې دي. لومړی ګروپ ماشومان او په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه 2 کاله او یا کم وي. دوهم ګروپ مسن خلک چې عمر یې 65 کاله او یا له هغه پورته وي. د خطر نور عوامل: روغتون کې بستر کېدل. که چیرې یو څوک د اوږدې مودې لپاره د روغتون د جدي پاملرنې څانګه یا آی سی یو کې بستر وي، نو د سینه بغل اخته کېدو لوړ خطر کې دی. په ځانګړې توګه هغه ناروغان چې وینټیلیټر یا مصنوعي تنفس ماشین سره وصل وي، او یا هغه خلک چې مزمن ناروغي ولري. که ناروغ COPD یا chronic obstructive pulmonary disease یا د سږو اوږدمهاله انسدادي ناروغي ولري، او یا د زړه مزمن ناروغي ولري لکه congestive heart failure یا د زړه احتقاني عدم کفایه، نو زیات احتمال شته چې په سینه بغل اخته شي. نور هغه خلک چې سګرټ څښي. سګرټ څښل د باکټریاو او ویروسونو وړاندې د بدن دفاعي سیستم تضعیفوي، په ځانګړې توګه د میوکوسیلري نسج چې پخوا مو ویلې چې میکروبونه او ګرد دوړې جارو په شان له تنفسي سیستم د باندې باسي، دې ته زیان رسوي او د سینه بغل باندې د اخته کېدو چانس لوړ وي. همداراز د معافیتي سیستم کمزوري، لکه هغه خلک چې په ځینو ناروغیو لکه ایډز اخته دي، یا هغه خلک چې د اعضاو ترانسپلانت یا پیوند ورڅخه اجرا شوی، لکه د بډوډو پیوند یا د جگر پیوند یا د نورو اعضاو پیوند، یا هغه کسان چې د سرطان ضد درمل یا کیموتراپي اخلي. همداراز هغه کسان چې د سټیرویډز اوږدمهاله درملنه اخلي. دا ټول په سینه بغل باندې د اخته کېدو د لوړ خطر سره مخامخ دي. د سینه بغل ناروغان کېدای شي چې په کور کې تداوي شي، یا په روغتون کې بستر شي، او یا په روغتون کې هم په انټنسیو کیر یونټ یا د جدي پاملرنې څانګه کې بستر شي. دا چې په سینه بغل اخته کوم ناروغان په روغتون کې بستر شي، ډاکټران یو فارمولا لري چې په نام د کرب 65 یادېږي، چې د هغه په اساس تصمیم نیسي چې آیا یو ناروغ چې په سینه بغل اخته ده په کور کې تداوي شي او یا په روغتون کې بستر شي. کرب 65 چې سی یعنی کنفیوژن یعنی ناروغ ګنګس او گیچ وي، یو یوریمیا یعنی
په وینه کې د یوریا کچه پورته وي. R respiratory rate یا د تنفس شمیره په یو دقیقه کې. B blood pressure یا د وینې فشار. او 65 یعنی دا د ناروغ سن که 15 علاقه نه پورته وي. دا یو فارمول لري چې دا ټولو ته یو نمره ورکوي او که دا جمع شي چې نمره که پورته وي دا ناروغان باید بستر شي. که د یوریا سویه له 1 میلی مول پر لیتر یا 19 میلی ګرام پر ډیسی لیتر څخه زیات وي. که د تنفس شمیره په یوه دقیقه کې 10 چې هغه نه پورته وي. که د وینې سیستالیک فشار یا لوړ فشار له 90 نه کته وي او د وینې ډایسټالیک یا کته فشار له 80 نه کم وي او د ناروغ عمر 15 او هغه نه پورته وي دا ناروغان بستر کیږي. د سینه بغل سیر کیدای شي چې سپک یا خفیف یا مایلډ وي، معتدل وي یا متوسط یا مادرټ، ډیر سخت وي یا سیویر او یا د ژوند ګواښونکی وي. لکه چې پخوا وویل شو سینه بغل په لاندې کټګوري خلکو کې وخیم سیر لري. 2 کالو څخه وړو کوچنیانو کې، 15 کلونو څخه پورته خلکو کې، هغه کسانو کې چې معافیتي سیستم کمزوری وي او هغه خلک چې نوري مزمنه یا اوږدمهاله ناروغي ولري لکه د زړه مزمنه ناروغي، د شکر ناروغي یا COPD یا chronic obstructive lung disease او یا داسې دواګانې واخلي چې معافیتي سیستم ضعیف کړي. نمونیا څه اعراض او علایم یا نښې نښانې لري؟ د سینه بغل یا نمونه اصلي نښې نښانې یا اعراض او علایم په لاندې ډول دي. د سینې درد په ځانګړې توګه کله چې ناروغ تنفس اخلي او یا ټوخی کوي. ګنګسیت یا کنفیوژن یا د ناروغ شعوري حالت کې د بدلون پیدا کېدل په ځانګړې توګه هغه ناروغانو کې چې عمر له 15 کلونو څخه لوړ وي. ټوخی چې کېدای شي د بلغم یا خراشکې سره یو ځای وي. د ستړیا احساس یا فټیګ، ډسنیا یا په سختي سره ساه اخیستل یا ساه اخیستلو کې مشکلات ولري. تبه یا فیور، مګر ځینو ناروغانو کې کېدای شي چې تبه شتون ونه لري، خصوصا په هغه خلکو چې عمر زیات ده یا معافیتي سیستم ضعیف ده ممکن دوی تبه ونه لري. خولې کول یا تعرق، لرزه یا د یخني احساس کول، د هضمي جهاد اختلالات لکه زړه بدوالی، کانګې یا نسناسته یا اسهال. نوي زیږیدلي ماشومان ممکن د سینه بغل هیڅ وصفي نښې نښانې یا اعراض او علایم ونه لري یا ممکن ستړي یا ضعیف ښکاره شي یا تبه او ټوخی ولري یا نارامه او ناراحته معلوم شي یا ساه اخیستو کې او یا خوړلو کې ستونزه ولري. سینه بغل معمولا د سالنډي یا ډسنیا، د سینې درد، بلغم لرونکي ټوخي او تبه سره یو ځای وي. یعنی شخص ممکن خړ رنګه یا نسواري بلغم ولري او یا حتی خراشکې کې وینه ولیدل شي. په سینه بغل اخته شخص ممکن ستړیا او تبه سره چټک تنفس یا ټکیپنیا ولري او یا چټک نبض یا ټاکیکاردیا ولري، یعنی په یوه دقیقه کې له 100 څخه پورته نبض ولري. هغه ناروغانو کې چې برانکل سینه بغل یا برانکل نمونه لري د صدر اکس یا د سینې رادیوګرافي کې په سږو کې لکې چې ټول سږي کې خپرې دي ممکن ولیدل شي او په انټرستیشل نمونیا یا سینه بغل یا ایټیپیکل نمونیا کې هم همدارنګه په سږو کې خپرې پارچه لکې ممکن ولیدل شي چې زیاتتر د پری هایلر سیمو کې، یعنی هغه سیمه کې چې قصبې سږو ته داخليږي متمرکز وي. په لوبر نمونیا یا فوسین سینه بغل کې مایع د سږي په یو یا څو لوبونو کې ټولیږي او کله چې قرع شي یعنی چې د ډاکټر لخوا خاصه معاینه شي اهمیت ښیي چې د سږو په کانسولیډیشن یا په سږو کې د مایع د تراکم په ټولیدو دلالت کوي. د ناروغ د صدر د لمس کولو معاینه کې ډاکټر کېدای شي چې ټکټایل فرمیټس یا صوتي لمسي فرمیټس احساس کړي او په اصغا یا سټرسکوپ معاینه سره کېدای شي چې respiratory crackles یا bronchial breathing sound ولري او یا ناروغ برانکافوني او یا ایگافوني وکړي.
د سینه بغل درملنه د سینه بغل درملنه د ناروغي یا نمونیا په ډول او د ناروغي په شدت پورې اړه لري. څرنګه چې د سینه بغل لوی لامل اکثرا باکتریایي میکروبونه دي، معالج ډاکټران اکثرا میکروبي ضد درمل چې د انټي بیوټیک په نامه یادېږي کاروي. که چیرې د باکتریایي سینه بغل احتمالي تشخیص کېښودل شي، د وینې او نورو معایناتو لپاره د موادو د اخیستو سره سم، نو ژر تر ژره براډ سپیکټرم انټي بیوټیکونه یا هغه انټي بیوټیکونه چې ډول ډول میکروبونه وژلی شي ناروغ ته ورکړل شي. مګر دا هم باید په پام کې ونیول شي چې ویروسونه هم د سینه بغل یو له عمده لاملونو څخه دي، په ځانګړې توګه په ماشومانو کې. او څرنګه چې پوهیږئ انټي بیوټیکونه د ویروسونو درملنه کې اغیزه نه لري. د باکتریا او ویروسونو سربیره نور فاکټورونه لکه ځینې پارازیتونه، فنګسي عوامل، کیمیاوي مواد یا د معدې محتویاتو تک تنفسي لارې ته او نور عوامل هم کولی شي چې د سینه بغل لامل شي. په همدې دلیل خورا مهمه ده چې درملنه د ناروغي د سم تشخیص او د ناروغي د لامل د پیژندلو پر بنسټ وي. سربیره په دې د ټوخي د تسکین لپاره مقشح درمل، یعنی هغه درمل چې بلغم نرموي او ټوخي سره وتل اسانوي، هم په سمه او مناسبه توګه وکارول شي. او د درد او تبې د تسکین لپاره هم د تبې ضد او د درد ضد درمل په مناسب شکل سره وکارول شي. په خلاصه توګه سینه بغل یو ساري ناروغي ده چې کولی شي په یوه یا دواړو سږو کې د التهاب لامل شي او د ناروغ د سږو هوایي کڅوړې د مایع یا چرګ څخه ډکې شي او ناروغ ټوخه یا بلغم ولري، تبه، لرزه یا ریږدېدل او د تنفس عسرت یا سالنډي او نور ستونزې ولري. مختلف عوامل په شمول د ویروسونو، باکتریاو، فنګس او نور د سینه بغل لامل کېدای شي. سینه بغل مختلف ډولونه لري، لکه کمیونټي اکوایرډ نمونیا یا ټولنه کې ترلاسه شوی سینه بغل، بل هاسپټل اکوایرډ نمونیا یا په روغتون کې ترلاسه شوی سینه بغل، په ځینو مواردو کې د وینټیلیټر پورې اړوند نمونیا سینه بغل یا اسپریشن نمونیا او داسې نور. د سینه بغل درملنه د مرضي عامل په ډول او د ناروغي د شدت په بنسټ ولاړ دي. د ناروغي مخنیوی یا وقایه، هغه چې وایي چې 1 پاوند مخنیوی یا وقایه د یو خروار درملنه څخه غوره دی، د سینه بغل په اړه هم صدق کوي. د سینه بغل د واکسین اخیستل د ناروغي او مرګ ژوبلې څخه مخنیوي کې ډیر مهم دي. همداراز د کلني فلو شاټ یا انفلوئنزا واکسین اخیستل د سینه بغل په مخنیوي او وقایه کې خورا مهم ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې سینه بغل د نړۍ په کچه د ماشومانو، تنکي ځوانانو او زرو یو د مړینې له ټولو لویو لاملونو څخه دی. د سینه بغل څخه د لاندې ټکو په پام کې نیولو سره مخنیوی کېدای شي. د سینه بغل یا نمونیا واکسینونو اخیستل چې دا دوه ډوله واکسینونه لري، یو په نام د نوموواکس یا نمونیا 23 په نام یادېږي او بلې نمونیا 13 یا پریونر، چې دا دواړه واکسینونه باید واخیستل شي. مناسبه تغذیه یعنی د کافي اندازه ترکاریو او میوو خوړل، په منظم ډول سره ورځنی ورزش کول، د کور دننه د هوا د ککړتیا مخنیوی او کمول، د چاپیریال د شرایطو ښه کول، د تمباکو نه کارول لکه د سګرټو، چلم او داسې نورو مضره دخانیاتو کارولو څخه ډډه کول، په ځانګړې توګه چې کوچني ماشومان څخه نږدې نه وي. د سینه بغل د واکسینونو اخیستل په مناسب وخت کې او د کلني انفلوئنزا یا د فلو شاټ یا د فلو واکسین اخیستل. هیله ده چې دا صحبت مو ګټور موندلی وي. ټولو ته د روغتیا او خوښي په هیله.